یو ملاو هغه به وعظونه کول، تقریرونه به کول، دنیا به جړوله خندوله، لویه دنیا به ورته ناسته وه او چې کور ته به راغی نو بیا به ښځې ورته د شرابو کټوری تیار کړی، هغه به اوس کلو ټوله شپه به دی هم ګډېدو، ښځه به هم ځان ته ګډو. یو بزرګ په لاره تېرېده، دی لګیا دی تقریر کوي، خلق لویه دنیا ورته ناسته ده. وا بزرګ چې څه وخت کې وکته نو په دې مجلس باندې رحمت نه ورېد. ډېر ساعت ولاړو، حیرانو چې دا دومره ښه مجلس دی، جومات دی، دین پکې بیانېږي او په دې مجلس رحمت نه ورېږي چې دا چل څه دی. نو د ده کور ته لاړو، دروازه کې ولاړ دی، ښځې ورته خیر راولېږلو، څه چې زمونږ د ملک رواج دی، اوړه واخله یا پیسې واخله. د وې نه علم، پیسې واله نه علم، روټۍ خورې نه، نو څله ولاړې؟ ویلې بیبي یو تپوس کوم که صحیح جواب دی راکړه. ویلې څه وې ستا د دې میړه څه عمل دی؟ ما د میړه څه عمل دی؟ هغه دی لګیا دی جومات کې. ورته نه، د کور عمل به یې راته ښیي. هغه پوه شوه چې دا څوک الله والا بزرګ دی. ورته فقیر صاحب دی چې څه وخت کې راشي د خپل زیرو بم نه دا کټوری ورته ما تیار کړي، دا اوس کی او دا باجه، دا باجه راوالي، دی باجه غږوي او ټوله شپه زه ورته ګډېږم. ده وویلې فوی دا په دې مجلس چې رحمت نه ورېدو نو وجه یې دا وه. ځکه مولانا روم ویلی دي چې واعظا چو جلوه به محراب و منبر میں کند، واعظا چو جلوہ بمحراب و منبر میں کند، چو بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند. واعظان په منبر او په محراب باندې صاحب جلوگر وي، داسې لګیایي، ځمکې او اسمانونه جنګوي او خلق وي صاحب لوټ پلوټ کوي، لیکن چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند، چې خلوت تلار شي بیا بل سکے. عزیزانو یو وخت داسې و چې زما ذهنم د هلکوالي زمانه کې دا نه منله چې یاره داسې به څوک داسې کوي. اوس مې ومنل. په دې محراب و منبر جلوګرۍ نه بعد دا خلق ټوله شپه وي سی آر ته ناست، دمتوب او کنجرتوب ته ناست. نو اوس مې یقین راغی چې دا خبره بزرگ ټیک کړو او د مولانا روم خبره خو بیا د سندان گزار دی، نو داغه خبره چرته غلط. نو زما عزیزانو هغه فقیر ورته ووی چې دې څه وایي چې څه وخت کې تا ته وایي چې کټوری راواله؟ وایي دی راته وایي چې راواله هغه کټوری، خدای غفور الرحیم دی، عفو به وکړي. ویل ښه ده چې بېګاله راشي او تا ته وایي چې راواله کټوری، خدای غفور الرحیم دی، عفو به وکړي. نو ته ورته غفور الرحیم خدای خو قهار و جبارم دی، غفور الرحیم خدای خو ان بطش ربک لشدیدم دی. الله وی اے حبیب زمان نیول داسې دي چې یو ځل پکې څوک راشي بیا د دنیا یو طاقت رانه خلاصولی نشي. نو ته ورته ووایه چې غفور الرحیم خدای خو قهار و جبارم دی او ان ربک بطش ربک لشدیدم دی. ویلې خالق چې بیګاله دی راغی، خلق رسخت که وراوړه کټوری، خدای غفور الرحیم. ویل ښځې ورته ویل سړیه خبره واوره،
خدای غفور الرحیم دے خو قهار و جبارم دے ان بطش ربک لشدیدم دے ویل ہاں کټوره په داسمه کوم او ویل یا الله توبه په سجده پرې وته معافي خبر اخلاص سمیاش دو درې تیرې شوې فقیر بیا په لار روان د بیا لګیا د تقریر کوي فقیر چې اسمان ته وکړه د الله کروڑونه او ربونه رحمتونه فراوه بیا کور تلاړو دروازه کې ودرې بی بیراله سوه فقیره ویل زو ماغه فقیرم کار وشو ویل کار خدا سے وشو چې زه درته وسو اوس چې د جمعات نراشي ټوله شپه زم په منځو درولې مو په خپل خدای ته په سجدو پروت ټوله شپه زم جاړم او دیم خدای ته جاړم زما عزیزانو د چا چې خپل اندرون صفاوي اندرون پاکي داغه خبره په خدای قسم د غشي گزار او د ګولۍ گزار څه شه دی چې په چا نه نوزي داغه خبره د غشي او د ګولۍ نه زیاته تیزه په سړی نه نوزي دا زمون خبرې چې خلق د سړو نه غني داغه وجه دا ده چې وینم داستا او د بل اخلم ځان توایم خپه نشي کمی نوم واغستوستا زمون خپل اندرون پلیت او مردار شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه زمانہ وا دا ډیر لوی سړیو د کلی کې یو ډما وا هغه به 1500 روپے دی یو شپه اغستی چا بچ ور سره شپه تیرولا 1500 روپے به خلق ولراله صاحب دا هو غرق شو د دې بیړه غرق شدا 1500 روپے خلق کورونه خرڅي څوک پټي غاڼه کوي څوک زمکه غاڼه کوي لکه پښتنو کې عام رواج د زوی واده دی هغه لپاره پټه غاڼه کوي مې نه غاڼه چې ډمرانه ولیم سترګې ټیټیږي په پیښور کې د چې وادي صاحب چې پولیس بینډ رانه والے یا فوجي بینډ رانه والے یا دا بارډر والا د زناور بچي د دغه بینډ رانه والے صاحب بیا د سترګې ټیټي تاسو خیال را کلو کې چې ډمرانه والی بیا د سترګې ټیټیږي د خزې سترګې دي ټیټیږي ستا ټیټیږي تاسو خیال را نو ابو شیخ جنید بغدادي ته خلق وی چې بیړه د خلکو غرکش هغه طبيعي جوړه ده شیخ جنید بغدادي وی ها خلق داسي جهاد دیتا وی انسداد د جرائمو دیتا وی جواب ورولېګل خپل شیخ چاډمه ته وایا چې بیګاله تا کور ته شیخ جنید بغدادي راځي چې بل چانه پیسې وانه دي شیخ چې ورغه ډمه ورتل چې ما کور کې شیخ جنید بغدادي څه کوي پیر دې بزرگ دې وې نور خبره پرېدا پیسې به 1500 روپیا لې او شیخ جنید بغدادي بستا کور کې شپته رہی نل ډېر دمم په hebat ته چې ډېر غرکش دا دومره بزرگ او پیر او دنیا منلو والا کنه نو ما خام ماسختن منځ شو شیخ جنید بغدادي شیخان ور سره دی او دډمې کور ته روان اسد د شیخ جنید بغدادي دی ایمان ته وګوره چې دې خبره ته نه ګوري چې زه د ډمې کور ته زم دا خلق پڅوي استاد په ایمان وای چې په اخبار کې راشي چې سبب د بجلیګر مولا د پلانې ډمې کور ته ځي تاسو بچوي یعنی تاسو دا سرونه بداو اومني چې دا مولانا صاحب چرته تقریر کولو لولزي نو اخبار بلاس کې والے راشه کنه راش او بیا دا سربزن طلاقی چې دا مای پرتګونه په پاسمان کې جنډه کړی دي دغه له خو به یو لوی موقع په لاس ور پرون راته یو خان وای اخترم کلا کړو مال اختر ویلا مال پرون هو کنه پرون نو دیو خزم یو زیلی دلی ویل پرون کم زی اخترو مال پرون اخترو کنه ویل کم زی مال هغه صدر نه چې صدر پول باندې زو ته سره یو ځای شو
مالتا سره اختر ناس نه اوس بس داسې شو چې ساعت یې ووته ویل نه نه جي هسې تپوس مې کولو مال ما مسې وویلې پرون اختر وکړه بې غیرته ته ما ته وایې اختر دی کړی دا د مونږ ملک دی دا د دې خلقو حال دا به د چا ذهن ومني اوس شیخ جنید بغدادي دې ته نه ګوري چې دا خلق به څه وایي چې دا لکونه او زرګونه دنیای مریدان دي او دی د ډمې کور ته نه هلته غرض نفس نو غرض نفس نو غرض د یو انسان بچکولو د ګناه نه اگر که زما نفس پکې تباه شي خدا انسان دې د ګناه نه بچ کور ته ورغی پیسې ورکړې ویل بیبي خبره وه دا پیسې په کم شرط علي وی صاحب په دې شپه کې به زما ځان تا ته وقف ته چې څه وایې زه به وایم چې ښه ویل نه خو به نه کې وی نه به شیخان رسخت کو دی دننه لاړو دروازه یې بند چې دننه لاړو اډمې ته وایي چې بیبي داس چل دی چې زه داسې پیر غوندې یم صفایي زیاته خوښوم ته لاړه شه لږه ولامبه او پاکې جامې واغونده او بیا راشه ویل ډېره لاړه ویلمبل پاکې جامې واغوستې او راغله ورته وی بیبي ستا او زما خو ټوله شپه دا خبرې به کوو خو زه داسې پیر غوندې یم منځونه مې ډېر خوښ دي نو یو دوه رکاته به تو کړي او دوه به زه وکړم بیا به نورې خبرې کوم ویل ډېره ښه ډمه یې په مانځه ودروله چې په مانځه یې ودروله شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه نیت پې وتړلو قبلې ته د دې مخ کو په مانځه یې ودروله او دې په خپله اوس اسمان ته ګوري او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش هر چی کردم بود آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلب تو فیل مصطفیٰ اے پروردگارا زما خودم رکارو چه د دې ډمې کار زناو دا مې د زنا نرونی و او را مې وستتا ته مې ودرولا اوس دین مخکې زما کار داو چې داسې هیله او وجه مې جوړه کړه چې دا ډمه مې د زنا نه رامنې کړه او تا ته مې ودرولا اوس دین مخکې پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلب تو فیل مصطفیٰ اے اللہ د دې زړه د ګناه نه بندول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی دا ستا کار دی اے اللہ د جناب محمد رسول الله په خاطر خدای د دې ډمې د زنا نه زړه تور کا او ځان سره تعلق جوړ کا چې دا الفاظ ډمې واورېد بېهوشه تر سبا پورې بېهوشه پرته وه سهار چې په هوش کې راله نو د شیخ جنید بغدادي په لاس یې بیعت وکړو او توبه یې وویسته چې مړه کېدنو د خپل وخت لویه ولي او بزرګه وه تاسو خیال راکړئ عرض میں داو چې دا اولیاء د بزرگانو کار دای د خدای مخلوق د ګناه نه بچ کو خو اولیاء او بزرگان دا زمونږ د زمانه ګڼکپان نه دا زمونږ زمانه ګڼکپان نه چې دا ځان ته بڑی سی ساتري چې د مخ کې تیر شي تاسو ورشه دواته والا دوا حضرت جینا دوا والا دا ګڼکپان دی او دا د جیبونو ګڼکپان دی اولیاء در تک ہے اولیاء اولیاء دا نفس دے نفس نفس قرآن کے درے قسم راغلے نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ دا نفس دے دا باقاعدہ دے انسان غندی خبری کی دا اولیاء
استا خدای پر تاسو پیژنئ نه چې نفس ته تاسو نفس چې ده ته شو متیازو دي شي ته وای نفس میں خراب ته وای نفس دغه شي ته نفس ته پیژنئ نفس درې قسمه نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه بیا دا نفس په هر شکل کې متشکل شي او د انسان په شان خبري کوي سړي خبري د نفس بزرگ توای چې کلا را باندې اوخره کلا پیژنئ پانچه داخپه جنگیر پوره وغیرہ کې چې سرونه خپه دا ډېر غوړ شي بزرگ ورته سبا بدر باندې اوخره چې سبب شو نفس به ورته بیا وي چې زکن ولنن سبا ولس کالتی ولس کال اول ورځ نفس ورته وي چې په ما پانچه اوخره او دی ورته وي چې سبا بدل نو نفس ورته څه ہر شب گویم کے فردا ترکئی سودا کنم ہر شب گویم کے فردا ترکئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم ظالم ارز وے چ سبا بل ورځ بیا وے چ ولس کالتی تاسو وای په ایمان چې مونږ ته نفس کم فرمایشو کی ولس منټ هم په نتیرو او منډه کوو ولس منټ ا بزرگ د نفس فرمایش کله غواړي پانچه ولس کال اخر ورته نفس وای چې خدای دې زما بنیاد وباس چې زه نه پانچه غواړم بس وینا منی کېږي نه راځه چې در باندې وخورم جنگیر پوره ته بوتله چې تلی دی پانچه خوړې پانچه ډېر قوي او غوړ شه چې شپه شوې ده نفس ورته ویلې دي چې زاوس چرتا د زنا بندوبست کوا د بزرګ ورته چې حرامي ما چې تو ولس کال ستاړه چولیو ها ولس کال زپتا پویم چې ستا ټوله اراده پلیتی او مرداري او پلیت وی او پلیت اراده دی اوس خامخا مې نه پرې دی ویل بالکل چرته بزه او کمی خزه سره بشپته ره ا بزرګ ول رازا یو دمه کور ته تلی هغه ته وی بیبي کور کې خود شپته روم پیسې والا هر څومره چاله او په یو شرط وېڅ وېزه چې ستا د کوره سحر وزم نو ته به د پاس بلخانه نه چغې کې چې وا خلک راشي وګورئ دا پیر او دا بزرگ بیګای زما کور کې شپه تیره کړې دا چغې به هغې وی چې دا خو شرمول ما وعده به راسره ویل ډېره پیسې ورکړي وې زه ته خپل ځای کې چېرته الله الله کوه او زه به خپل ځای کې او چې سهار وځم نو ته د پاس نه چغې ډمو بازار خو په بازار کې چې سهار دی راوتی دی او پاس نه دی ډمې چغې کړي چې راشئ خلقه وګورئ دا پیر او دا بزرگ ویل بیګای زما کور کې شپه تیره کړې د بازار خلق ورور ستاسو غوندې ورپسې الله تو په کاڼو په سوټو په خشنو باندې صاحب دې مخکې او دا خلق ورپسې او بیړه دې غر کشه پیره دا دې څوکړه د ډمې کور لاړ یو بیابان کې کېناست اوس خان دي دا نفس ورته وی دی ورته نفس ته وی چې څنګه خوند درک نفس ورته زما د زهر شي هغه پانچې چې ما خوړلې وي په شرمونو دی او شرمو نفس ورته ویل چې ستا یادې چې بیا د پانچو نامه وانه بیا به غواړي پانچ او په دې مې پوه که نفسه چې دا ټول بدن دی نشته او خالی سر دی شته خبرې کوي نو د نفس ورته وی چې ټول بدن مې ځکه نشته چې تا 19 کاله زه اوږې ساتلی
او زما تمنا دې نه پوره کوله نو په دې 19 کاله کې زما دا بدن ټول ویلی شوی ویل دا سر دی ولې ژوندی پاتې دی ویل دا سر مې ځکه ژوندی پاتې دی چې تا به ویل نن در باندې خورم سبا در باندې خورم بل څه په دې تمه ژوندی و کینې دا به ختم شوی بزرګ هوی په تصوف کې لویه غلطي کما کړې نو دا مې کړې چې نفس له مې تمه د سبا ورکړې وه حالانکه نفس له تمه د سبا نه ورکړې تاسو پوه شوئ په خبره زمونږ نفس ټول ژوندی او خاټی کټی دی ځکه چې د نفس یو فرمایش مونږ رد کړی نه دی خو چې څه ویلي دي هغه هم پوره کړی چې څه ویل نو د دې وجې نه عزیزانو اختر راغی او دام د نفس یو حصہ ده د نفس اختر هغه اختر نه دی چې کوم اختر صحابه به کولو یا کوم اختر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اختر نه دی دا خو د میلو د ټیلو د منچو او د کلو خلق چې دی الله دې امان په دې لارو پاس لکه د ملخانو سواری دا نن د اکا بابا میله ده نن د متنو میله ده نن د پلانی ځای دا خلق او د خار خلق ورته هغه سخا کړي میخې ساتلي په دې کباب هغه سخا پیاز هغه د مګو ډکه چارونه مړه چې ستا عمر یې دمره مرداري به دې په عمر کې نه خوړلې لکه په ښار کې چې په یو د اختر په ورځ هغه ګندونه یې درته ساتي نو دا د نفس حصې دي اختر هغه اختر نه اختر لویه خوشحالي د اختر منځ کول د اختر لویه خوشحالي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ادا کول هغه سنت هغه دا چې په علاقه او په مالت کې وګوره چې د چا